سلامونه دوستانو. افغان لوبډله د انګلستان په وړاندې لومړی توپ وهنه کوي. افغان اتلانو د افغان کرکټ ټیم ټاس وګټو. د کرکټ په 500 اوریزو لوبو کې افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدي د لوبې ټاس وګټه او انګلستان په وړاندې لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د آی سی سی چمپیون ټرافي په 8مه سیالي کې نن د شروع په ورځ د افغانستان او انګلند ټیمونو د لاهور په قذافي سټیډیم کې یو بل ته مخامخ کیږي. په دې ستر ټورنمنټ کې دواړو لوبډلو تر اوسه یوه سیالي کړې ده. انګلند د اسټرالیا نه په 5 وکټو ماتې خوړلې ده او افغانستان جنوبي افریقا ته په 107 منډو باندې ماتې خوړلې ده. د انګلند او افغانستان لوبډلو په یو ورځنیو سیالیو کې تر اوسه د یو بل سره 3 مقابلې کړې دي چې پکې 2 سیالۍ انګلند او یوه افغانستان ګټلې ده. د انګلند کپتان جوس بټلر د نهې په ورځ لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل زموږ لوبډله متوازنه ده، موږ ښه سپینران لرو او هم تیزو بالرانو ته لاسرسی لرو چې دا زموږ لپاره یوه غټه ګټه ده. د هغه وینا وه چې د افغانستان لوبډله یو ورځ تر بلې پیاوړې کیږي او د دې لوبډلې سپین بالرانو ته باید پاملرنه وشي ځکه چې هغوی ډېر ښه توپ اچونه کوي. په پېښور کې د کرکټ د لوبډلې څېړونکی خبریال حضرت یوسف ویلي دي افغانستان په وروستیو کلونو کې په نړیوال کرکټ کې ښه پرمختګ کړی او سیال ټیم ګرځېدلی دی. هغه وایي د افغانستان د کرکټ لوبډلې مضبوط اړخ سپین بالنګ دی چې راشد خان، مجيب الرحمن او نور احمد پکې شامل دي. د ښاغلي یوسف خان په خبره د افغانستان لوبډلې په تېرو څو کلونو کې د نړیوالو ټیمونو په وړاندې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي خو لا هم په بیټینګ کې ستونزې لري، په ځانګړې توګه د قوي بالنګ په وړاندې بیا د پریشر لاندې راځي او وکټ یې نشي ایسارولی. نوموړی وایي انګلند د کرکټ یو پیاوړی ټیم دی چې د 20 اوریز د یو ورځني کرکټ په نړۍ کې لوی اتلولۍ ګټلې دي. د دوی قوت ښه بیټینګ، چټک فیلډینګ او په زړه پورې بالنګ لري. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.